څنګه یو ساده انسان د نړۍ مشهور او سمبول وګرځیده. سلامونه، جوړ په خیر. زه انور شینواره تاسو ته د ډالۍ پښتو ایڈونچر چینل څخه مخاطب یم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د ژمي شپې او ورځې دي او ورو د ژمي رخصتیانې په پیلېدو دي. خو کله چې موږ د ژمي رخصتیو نوم اخلو یو ځانګړی انځور زموږ ذهن ته راځي. سره کالي، سپینه ږیره او د ماشومانو لپاره ډالۍ. البته دا په هغو هیوادونو کې چې اروپایي او د اروپا څخه بهر امریکا، کاناډا، استرالیا او ټول هغه هیوادونه چې د عیسوي مذهب پیروان پکې ډیر ژوند کوي روزمره تر سترګو کېږي. راځئ چې ولټوو چې دا کیسه د کوم ځای څخه شروع شوې ده. ډیر پخوا له افسانو، اعلانونو او فلمونو نه وړاندې دا یوازې د یو عادي انسان کیسه وه. یو داسې انسان چې باور یې درلود نیکي باید پټه وي او مرسته باید بېتمې وشي. خو د وخت په تېرېدو سره دا ساده کیسه بدله شوه، له تاریخ نه افسانې ته او له کلتور نه یو نړیوال سمبول ته. او د دې کیسې اصلي لوبغاړی سانت نیکولاس و. راځئ چې په اړه یې پلټنې وکړو. نیکولاس چې یو افسانوي سړی نه و بلکې د تاریخ یو ژوندی انسان و. هغه د میرا په ښار کې اوسېده، د سمندر له غږ سره نږدې د نننۍ ترکیې په خاوره کې، هلته چې دردونه به د خلکو په سترګو کې لوستل کېده. نیکولاس یو مذهبي لارښود و، د خلکو د روح ساتونکی او د بېوزلو پټ ملګری. د هغه وظیفه یوازې عبادت نه و بلکې د مات زړونو رغولو، د غریبو لاسنیوی و او د ناامیدۍ پر وړاندې هیله بښونکی انسان و. هغه د روم د ستر امپراتورۍ په وخت کې ژوند کاوه، هغه مهال چې ډایوکلیشن واکمن و او وروسته د قسطنطین په دوره کې چې د عیسویانو ستر تاریخ بدل که، یعنی د عیسویت مذهب ته د روم امپراتورۍ کې اجازه ورکړه. یعنی د په دوه دورو کې ژوند کړی دی. یو په هغه دوره کې چې په روم کې به د عیسویانو پر ضد باندې سخت ظلمونه کېده او بیا چې وروسته قسطنطین په دوره کې عیسویانو ته مذهبي ازادي ورکړل شه. دا دواړه زمانو کې د ژوند کړی دی. د قسطنطین نه مخکې په هغه زمانه کې چې ایمان یو جرم کېدای شو او نیکي خطر لاره. خو نیکولاس له ویرې نه جوړ شوی انسان نه و. هغه باور درلوده چې رښتینی قدرت په زور کې نه بلکې په مهربانۍ کې دی. او همدا مهرباني وه چې یو ساده انسان یې په مرور د زمان یو جهانی یعنی نړیوال سمبول کړ. نیکولاس د 343 او 345 میلادي کلونو په منځ کې په 6 دسمبر باندې وفات شو. 6 دسمبر د نیکولاس د یاد ورځ ده. په ډیرو اروپایي هیوادونو کې ماشومان په همدې ورځ ډالۍ ترلاسه کوي. نیکولاس لاړ خو کیسه یې پاتې شوه او هر کال د دسمبر 6 د هغه نوم نه بلکې نیکي لمانځل کیږي. راځئ چې اوس په دې باره کې وغږیږو
څنګه هغه انسان چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي او مرستې پټې پاتې شي، نن یو نړیوال شهرت او د نړۍ سمبول ګرځېدلی دی. او څنګه د سانت نیکولاس نه په سانتا کلاوس باندې بدل شو. د هغه کیسه له خولې ته ولاړه، له ښارونو واوښته، له سمندرونو تیره شوه او اروپا ته ورسېده. په هر هیواد کې دا کیسه خلکو د خپل کلتور رنګ ورکړ. په ځینو ځایونو کې د ماشومانو ساتونکی، په ځینو کې د ژمي پیل نښه او په ځینو کې د ډالیو راوړونکی میلمه. خو په هالند کې خلکو هغه ته سینتر کلاوس وویل. هغه به د ژمي په یخو شپو کې ماشومان نه هیرول او ډالۍ به یې ورکولې. کله چې دا کیسه نوې نړۍ ته ورسېده، نوم یې بدل شو، خو روح یې پاتې شو. ورو ورو یې ساده جامې سرې شوې، کیسه رنګینه شوه او انځور یې بدل شو. لیکوالانو، انځورګرانو او وروسته هلالونو هغه داسې وښوده چې ټوله نړۍ وپېژني. خو که ژور ورته وګورو، د سرو جامو تر شا لا هم هماغه پخوانی انسان ولاړ دی. هغه چې باور یې درلود ماشوم ته مسکا ورکول د نړۍ بدلول دي. کله چې د نیکولاس کیسه د اروپا زړه ته ورسېده، جرمني هغه ځای و چې دې کیسې ته اخلاقي روح ورکړ. دلته هغه یوازې د ډالیو راوړونکی نه و، بلکې د ماشومانو د چلند هنداره وه. هرې سیمې، هر هیواد ورته جلا جلا نوم ورکړ، خو آلمان یا جرمني ورته د نیکولاس نوم ورکړ. هر کال په آلمان کې دا ورځ د 6 دسمبر په شپې باندې لمانځل کیږي. په دې شپه ماشومان خپل بوټان د دروازو مخو ته ږدي. کومو ماشومانو چې ښه چلند کړی، هغوی ته په بوټانو کې خواږه شیان او همدغسې نور د هغوی د خوښې شیان کېښودل کیږي. او کومو چې د کال په اوږدو کې ښه چلند نه وي کړی، هغوی ته د ونې یوه وچه څانګه کېښودل کیږي. دا وچه څانګه ورته د یادونې لپاره کېښودل کیږي، نه د سزا لپاره، ترڅو په آینده کې خپل کردار ته تغییر ورکړي او چلند ښه کړي. بوټان یوازې د ډالیو لپاره نه کېښودل کیږي، بلکې دا د یو پوښتنې نښه ده چې سږکال زه څنګه انسان وم. دا کیسه یوازې په ښارونو کې نه محدوده کیږي، بلکې په لرې پرتو سیمو کې، په غرونو او تیارو ځنګلونو کې. په ځانګړي ډول د جرمني په تور ځنګل کې دا کیسه یوه بله بڼه اخلي. تور ځنګل د پخوا راهیسې هم د افسانو، ویرې او رازونو کورو، خو دلته د نیکولاس ترڅنګ یو بل کردار هم ور اضافه کیږي. بلا یا دیو ته ورته چې آلمانان د کنیخت روپرشت په نوم باندې یادوي. هغه اوږده ږیره او ښکرونه لري. هغه د ویرې نښه نه ده، بلکې د نظم. که چیرته ماشومان د کال په اوږدو کې ښه کارونه وکړي، نو نیکولاس ورته خواږه شیان ورکوي. او که چیرته په دې چلند کې لږ کموالی، په ښه چلند کې کموالی، نو بیا دغه دیومانن ته سړی ورته د ونې وچه څانګه ږدي. دا دوی ته ښیي چې تاسو په آینده کې باید ښه چلند وکړئ، ترڅو تاسو هم د دغسې چوکولاتو څخه برخمن شئ. په کلو کې خلک په دې باور وو چې ماشوم باید د نیکولاس له مهربانۍ او د روپرشت له دیو ته ورته بلا دواړو څخه زده کړه وکړي. په آلمان کې دا کیسه یوازې د خوښۍ او د ډالیو نه، بلکې د روزنې کیسه ده. که نورو سیمو او یا هیوادونو د نیکولاس کیسې ته
ښکلا ورکړه خو جرمني ورته ادب او وجدان ورکړ. راځئ چې د اروپا او د نړۍ نورو سیمو ته هم سر ورښکاره کړو چې هغوی نیکولاس په کومه طریقه باندې لمانځي. De Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris. کله چې د سانت نیکولاس کیسه فرانسې ته ورسېده نو دلته یې د جرمني په نسبت بڼه بیخي بدله کړه. لږه نرمه او مهربانه شوه او ویره ورڅخه په کامل ډول سره لرې شوه. په فرانسه کې ورته سانت نیکولاس ویل کیږي او خلک یې د ماشومانو ساتونکی ګڼي. د جرمني په نسبت باندې دلته سانت نیکولاس د قاضي رول نه لوبوي. لکه په جرمني کې به چې کله ماشومانو ښه چلند وکړ نو ډالۍ او تحفې به یې ورکولې، چې چلند به یې لږ ښه نه و هغوی ته به یې په بوټانو کې د وچې لښتې کېښودې. نو دلته کیسه بیخي بدله ده. په ځانګړي ډول د فرانسې په ختیځو سیمو کې لکه د لورن سیمه کې سانتا نیکولاس د خیر غوښتونکی بلل کیږي. ماشومان ورڅخه نه ویریږي بلکې باور ور باندې کوي. دلته هم سانت نیکولاس د آلمان په څیر د دسمبر په 6مه نیټه د شپې له خوا څخه لمانځل کیږي. فرانسوي ماشومان خپل بوټان د دروازې مخې ته یا د کړکۍ ترڅنګ ږدي. دا بوټان د ډالیو لپاره نه بلکې د هیلې نښه وي، ځکه چې په فرانسه کې باور دی چې سانت نیکولاس نرم دله او مهربانه انسان دی او ورته په ښه بڼه ګوري. ماشومان چې سحر راویښیږي په خپلو بوټانو کې خواږه شیان، میوه او کوچنۍ ډالۍ ګوري. دلته دا کیسه غلې ده، احساسي ده او انساني ده. همدا وجه ده چې په فرانسه کې ژوندۍ پاتې شوې ده. د ویرې له لارې نه، د شور له لارې نه بلکې د مینې له لارې انسان ته نږدې شوې ده. د فرانسې په دې کیسه کې هم د سانتا نیکولاس ترڅنګ یوه بله څیره راڅرګندېږي چې نوم یې پیرو فویټ دی. هغه تورې جامې اغوندي، اکثره چوپ وي، خو هغه د دې لپاره نه چې څوک وویروي، صرف دا یادونه کوي چې هر ښه او بد عمل خپلې پایلې لري. په فرانسه کې دا کیسه د انعام کیسه نه ده بلکې د لارښوونې کیسه ده. دلته هدف تماشا نه ده بلکې پاملرنه ده. مور او پلار دا کیسه کاروي ترڅو ماشومانو ته خواخوږي، درناوی او انساني ارزښتونه وروښيي. همدا وجه ده چې د فرانسې نیکولاس د نورو ځایونو سره توپیر لري. راځئ اوس په لاړ شو د شرقي اروپا په لور باندې چې هلته دا کیسه څه رقم لمانځي. کله چې د سانت نیکولاس کیسه ختیځې اروپا ته ورسېده نو دلته یې بڼه بیخي بدله شوه. دا نور د کلیسا کیسه نه وه بلکې د خلکو او کلتور کیسه شوه. په دې سیمو کې نوم بدل شو، هغه ته دیدو مروز یعنی د ژمي نیکه نوم ورکړل شو. دلته هغه مذهبي لارښود نه و، مذهبي جامې نه اغوستې بلکې د ژمي نښه وبلل شوه. دلته لباس هم بدل شو. دیدومروز اوس سره کالی نه اغوندي بلکې یو دروند کوټ اغوندي چې اکثره شین، نیلی او یا سپین رنگ لري او اوږده سپینه ګیره لري. په روسیه کې خلک په دې باور دي چې د هغه په راتګ سره
ژمی پوره ځواک اخلي. په ختیځه اروپا کې ډالۍ د کرسمس په ځای د نوي کال په شپه کې ورکول کیږي. ماشومان د دسمبر له پای نه د جنوري تر لومړۍ شپې پورې انتظار باسي. د دومروز یوازې نه راځي، ورسره د هغه لمسی سیګوروچکا هم راځي چې د واورې نجلۍ بلل کیږي. هغه ډېرې نرمې او خوږې خبرې کوي او اکثره د ماشومانو سره خوښي شریکوي. په 20مه پیړۍ کې شوروي اتحاد واکمن شو. مذهب محدود شو، خو دا دود له منځه لاړ نه شو. کیسه له کلیسا نه جدا شوه، خو له خلکو جدا نه شوه. د دومروز یو کلتوري شخصیت شو، نه مذهبي. همدا وجه ده چې هغه په روسیې کې لا هم ژوندی پاتې دی. دلته سانتا کلاوس د نوري اروپا سره مختلف دی. دلته ماشومان بوټان په کړکۍ او یا د دروازې ترڅنګ نږدي. دلته سانتا کلاوس د اسمانه نه راځي، بلکې دلته د دومروز د دروازې څخه راننوځي. اکثره ماشومان د کور دننه راټولیږي، سندرې وایي او ډالۍ اخلي. دلته سانت نیکولاس یا سانتا کلاوس په ژمي بدل شو، خو یو شی بدل نشو چې هغه ماشوم ته خوښي ورکول دي. راځئ چې د نیدرلند یا هالند په لور باندې حرکت وکړو چې هلته خلک سانتا کلاوس، سانت نیکولاس او یا د دومروز څه رقم لمانځي او کوم نوم ورکوي. د اوبو زغم او هوښیارۍ هیواد دا هغه ځمکه ده چې له سمندر سره جګړه ونه کړه، بلکې له عقل سره مات کړ. دلته خلکو باد وکاراوه ترڅو ځمکه وساتي. کانالونه د ښارونو رګونه شول او پلونه د انسان او طبیعت ترمنځ تړون. هالند د سوداګرۍ، سمندري سفر او زړورتیا تاریخ لري. په یوه وخت کې دی واړه هیواد د نړۍ دروازې پرانیستې وي. دا د فکر ازادۍ ټاټوبی دی چېرته چې علم، هنر او انسانیت وده وکړه. هالند کوچنی دی خو تاریخ یې لوی دی او نړۍ ته یې هوښیارتیا وروښوده. کله چې د سانت نیکولاس کیسه هالند ته ورسېده نو دلته بڼه روښانه او ژوندۍ شوه. هالنډیان هغه ته سینترکلاس وایي. دلته هغه د مذهبي لارښود په څیر راڅرګند شو. دواړه خولۍ پر سر وه او د ماشومانو د خیر غوښتونکی بلل کیږي. خو د لمانځلو طریقه یې د نورو ځایونو سره توپیر لري. په هالند کې سینترکلاس هر کال د دسمبر 5مې شپې باندې راځي او دا شپه د سینتر کلاس وون په نوم باندې یادېږي. ماشومان خپل بوټان د کور دننه ږدي، شعرونه وایي او د سندرو سره انتظار باسي. هالنډیان باور لري چې سینتر کلاس د لرې ځای څخه راځي او د شپې ماشومانو ته ډالۍ ورکوي. په دودیزه کیسه کې سینتر کلاس پر سپین اس سپور وي. هغه د ښار له باغونو تیریږي او د ماشومانو بوټانو ته ډالۍ اچوي. خو د نورو ځایانو په نسبت باندې دلته په هالند کې ډالۍ د کرسمس په ځای په همدې شپې ورکول کیږي. په هالند کې دا کیسه یوازې ماشومانو لپاره نه ده
بلکې لویان هم پکې شعرونه وایي، ټوکې ټکالې کوي او یو بل ته ډالۍ ورکوي. خلک باور لري چې سینتر کلاس د ماشومانو زړه ته په چوپتیا ننوځي. همدا وجه ده چې په هالند کې دا دود تر اوسه ژوندی پاتې دی. کله چې هالندي کډوال د هالند څخه د امریکا وچې په لور باندې کډوال شو، نو د ځان سره همدغه سینتر کلاس دود هم ویوړه. راځئ چې اوس ورو ورو د امریکا وچې په لور باندې وخوځېږو او هلته وګورو چې د سانتا کلاوس دود په امریکا کې څنګه مشهور شو او خلک یې څه رقم لمانځي. امریکا د کډوالو هیلو او نویو پیلونو هیواد دی. دا هغه ځمکه ده چې خلک پکې له بېلابېلو هیوادونو راغلل او یو نوی هویت یې جوړ کړ. دلته کلتورونه سره ګډ شول. دا د بدلون ځای دی. هغه څه چې دلته راغلل هماغسې پاتې نه شول او تصورونه پراخ شول. رسنیو، لیکوالانو او هنرمندانو کیسې له کاغذه د خلکو تر ذهنونو ورسولې. دلته افسانه ډیر ژر خپریږي او سمبولونه نړیوالې څیرې اخلي. امریکا هغه هیواد دی چې له وړو دودونو لوی روایتونه جوړوي او همدا وجه ده چې یوه اروپایي کیسه دلته نړیواله شوه. په 18مه پیړۍ کې هالندیان امریکا ته کډه شول. دوی د اوسني نیویارک سیمې ته ولاړل چې په هغې وخت کې د نیویارک ښار په نیو امستردام باندې یاد شو. هالندیان نه صرف خلک کډوال شو بلکې له ځان سره دودونه او کیسې هم امریکا ته راوړې چې د هغو څخه یوه سینتر کلاس کیسه وه. په هالند کې سینتر کلاس د ماشومانو د نیکمرغۍ نښه وه. کله چې هالندیان امریکا ته ولاړل د ځان سره سینتر کلاس کیسه هم یوړه. ماشومانو ته یې ویله او په کورونو کې لمانځله. نسل په نسل یې وساتله. خو دا کیسه په لومړیو کې یوازې د هالندیانو کډوالو ترمنځ پاتې وه. خو د هالندیانو نه علاوه د نورو سیمو او هیوادونو خلک هم کډوال شوي وو. د وخت په تیریدو سره د مختلفو قومونو او سیمو کلتورونه سره یوځای کېدل. خو کله چې نیو امستردام د انګریزانو لاس ته ولوېد او نوم یې بدل شو، یعنی اوسنی نیویارک شو. کله چې نیو امستردام د انګریزانو لاس ته ولوېد نوم یې بدل شو، بلکې دا کیسه ورکه نه شوه، یوازې بدله شوه. د سینتر کلاس نوم د انګلیسي ژبې په خوله کې ورو ورو ساده شو او همدلته نوی نوم وزېږېد، یعنی سانتا کلاوس. ژبه بدله شوه، تلفظ بدل شو، خو کیسه پاتې شوه. هالند د دې کیسې دروازه وه. که هالندیان امریکا ته نه وای راغلي دا کیسه به هم نه وه راغلې. هالند سانتا کلاوس امریکا ته معرفي کړ او امریکا هغه ټولې نړۍ ته معرفي کړ. په امریکا کې سانتا کلاوس نور مذهبي شخصیت نه و. هغه د کورونو میلمه شو، د ماشومانو دوست او د خوښۍ نښه شوه. په کال 1830 کې یو مشهوره شعري کیسه خپره شوه چې نوم یې A Visit from St. Nicolaus. دې شعري مجموعې سانتا کلاوس ته یوه نوې څېره ورکړه. هغه یې داسې انځور کړ چې سره کالي اغوستي، اوږده سپینه ږیره او په الوتن کې ګاډۍ چې غرڅو پسې تړل شوې، د بامونو په سر د بخارۍ د سورو څخه
کورونو ته داخليږي. دی کیسې خلک حیران کړه او خلکو ته نور هم په زړه پورې شوه. وروسته انځورګرانو دا تصور رسم کړ سانتا کلاوس سور کالي واغوسته، سپینه ږیره پیدا کړه او موسکی او مهربانه شو. دا څیره ورځپاڼو، مجلو او وروسته په سینما کې خپاره شوه. په 20مه پیړۍ کې کله چې اعلانونه د خلکو تر ټولو قوي وسیله وه، کوکاکولا سانتا کلاوس د خپل پیغام برخه وګرځاوه. په کال 1930 کې کوکاکولا سانتا کلاوس داسې وښود چې خلک یې خوښ کړي. هغه سور کالي اغوستي وو، موسکی او مهربانه له ماشومانو سره نږدې و. کوکاکولا سانتا کلاوس د لرې افسانې نانږدې انسان ته راوست. هغه نور د ژمي کیسه نه وه، بلکې د خوښۍ، ملګرتیا او ګډې شیبې نښه وه. د ډېر اوږد سفر څخه به وروسته دا ووایم چې دا کیسه یوازې د سانتا کلاوس نه ده، دا د انسان د زړه کیسه ده. له یو ساده انسان نه یو لوی سمبول جوړ شو، نه د ځواک له لارې، نه د پیسو له لارې، بلکې د خیر او مهربانۍ له لارې. سانت نیکولاس، سنټر کلاس، دیدومروز او سانتا کلاوس نومونه بدل شو، خو پیغام یې پاتې شو. دا پیغام دا دی چې نیکی تل د خلکو زړونو ته لار پیدا کوي. دا کیسه له ښار نه ښار ته لاړه، د هیواد نه هیواد ته لاړه او له نسل نه نسل ته پاتې شوه. ځکه چې دا کیسه د ماشومانو ده، د هیلو ده او د باور ده. نن که څه هم نړۍ بدله شوې، خو موږ لا هم هماغه ساده شي ته اړتیا لرو. یوه مسکا، یوه مهرباني او یو باور. سانتا کلاوس کېدای شي یو افسانه وي، خو د هغه ښېګڼې او احساس حقیقت دی. تر هغې چې یو زړه نرم شي او تر هغې چې یو انسان د بل انسان لاس ونیسي، دا کیسه به روانه وي. د دې څخه مخکې چې خپرونې ته پای ورکړم، له تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې دا سفر مو تر پایه را سره وکړ. هیله ده چې دا خپرونه مو تاسو ته کافي معلومات درکړي وي. د خوښۍ په صورت کې لایک، سبسکرایب او کومنټ وکړئ. تر بلې خپرونه پورې په الله جل جلاله سپارم.